السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو یو کلیپ را سره وګورئ. ما هم وکتو، زه ډېر خوشحاله شوم. تاسو ما سره دا کلیپ وګورئ. راځئ. دا څه چلي؟ چا راوستلي؟ مولوي صاحب دیکھا شه. ماشاءالله ماشاءالله زبردست. ماشاءالله مولانا صاحب واړه مسلمان راوستلي، ټوله مدرسه هم راوستله. زبردست زبردست. دا وګورئ ښه ماشاءالله د خپلو شاګردانو دومره خیال ساتي ماشاءالله. او داسې ټولې ماشاءالله په قطارو درولم دي. زبردست. ښه ملګرو، تاسو خو دا ویډیو کلیپ وکتو چې دا په چارسده کې یو مدرسه ده او د هغې قاري صاحب چې کوم د خپل شاګردانې د آیسکریمو دپاره ټول شاګردانې چې څومره په مدرسه کې د هغې دپاره د آیسکریمو له راوستي و بازار ته. ګوره ملګرو، که موږ سوچ وکړو نو موږ چې کله سکول ته ماشوم لیږو نو هغه ښه اول یې سحر وختي راپاڅو، اول ورته موږ ورته وایي لاړ شه. دا ورته نه وایي چې بچي تا مونځ کړی که نه دی کړی. دا ورته موږ ډایرکټ یې لیږو، موږ ورته ویله بچی لاړ شه، شا به د سکول د باندې ناوخته کېږي. دا ورته موږ اواز نه کوو چې بچی ته پاسه لاړ شه، مونځ وکړه سهار، بیا راشه، بیا به زه شی تیار کړم، بیا به ته اوس کې بیا به هلته سکول ته ځې. مونږ چې دا تپوس نه کوو نو مونږ یې تیار کړو. هغه اکثر هغه مور په خپله تیار کړي، په خپله تیار کړي. بې ګاډي والې ته یا ورته ویلي یا وله ګاډي راشي او یا یې په خپله په خپل ګاډي پلار بوځي. او مونږ چې کله واړه مونږ مدرسې ته رالیږو نو بیا چې کله د سکول نه دوی واړه راولي نو بیا پسې په خپله لاړ شي او ماشوم مونږ په خپله راولو. او چې کله مونږ د مونږ جومات ته ماشوم رالیږو نو مونږ وله یا ټوپۍ هم نه یا ټوپۍ هم خیره نه یا کپړې هم خیره نه او دغسې په ورانو حالتو کې راپاسولي. زه اکثر وړو ته یم تاسو ولې خیرن نه هلی؟ یاره قاري صاحب وایي مور مې وی چې داسې لاړ شه او مور مې وده وه. نو د سکول په ټایم کې دا نه وده کېږي ځکه د سکول اداره ده. د دې الله تعالی چې کوم دی، الله تعالی دا ویوي چې دا طالبان چې کوم دی ته ملایک وزرې خورئ. دا د الله تعالی طالب چې کوم دی دا چې د قرآن مجید طالب دی. دی چې کله سبق زده کوي ته ملایک وزرې خورئ. د دوی ډېر اوچت مقام دی. مونږ به د دوی ډېر زیات خیال ساتو او بیا خاص کر د علما کرامو، ځکه د زده کړه مونږ د دین چې مونږ ته را رسولی دا علما کرامو رسولی دی. مولا پسې بد لیکو چې دا مولا غلط دی. مونږ له څوک اکثر دا مونږ نه وایو چاته چې بس مونږ له چا پیس را نړو، مونږ چاته ماشوم ته سبق نه ښایو. سکول له خو ما لیدلي دي، سکول له به باقاعدګۍ سره وله چیټ ورکړي چې میاشت پوره شي. دا به د پلار له ورکړي بچی چې استاد جي دا را کړی دی چې ستاسو نن پیش د میاشتې پوره شو، چې دونه پوره شي بیا ورته هغوی نور دغه نه کوي. ویاره وایي ته ما راځه دلته. پلار وله وغواړي. مونږ خو د چا پلار نه دی راغوښتی د اوسه پورې چې یاره ستا را بچي مونږ له پیس نه راکوي یا ولې نه راکوي یا امامتۍ تنها هم څوک چاله نه ورکوي. اکثر یې 200 خور 500 سوه کې ښودي، ځینې ورکړي او ځینې لا نه یې ورکړي. اکثر وایي یاره وایي استاد جي زمونږ سره پیسې نشته. چې سکول سرکاري پرایویټ سکولونو ته بچي بوځي نو په خپله به یې بوځي، په خپله به یې راولي او هر څه به ورته کوي. د هغې دپاره ورسره پیسې زمونږ سره د آخرت د کار دپاره پیسې نشته دی چې زمونږ یو پیسې یو 15 روپۍ قیمتي کېږي، د هغې دپاره زمونږ سره پیسې نشته. خو که مونږ د دنیا دپاره لګولې په دې دنیا کې م ګټلې د الله د رضا که راته چا ووي چې زما سره پیسې که چاته دي وي چې هلکه یو 15 روپۍ راکړه د مدرسې دپاره مدرسه جوړېږي یا جومات کې اچومه، نو نشته دی. او دغلته که بیا دې وغوښتی چې راشه ځمکه خرڅوم یا بل څه کومه نو بیا به الله دې معافي وکړي. بیا به هر څوک جب ته لاس کې وي دا 1,00,000 روپۍ زما نه طرف نه، دا نورې به دله بیا درکړمه، نورې به دله په قسطونو درکړمه. دا زمونږ حق درجې د ایمان کمزوري ده. نو مونږ له پکار دي چې مونږ به د علما کرامو ډېر زیات قدر کوو.